السلام علیکم ورحمت الله. وی خاون ښځه باندې خدمت حق دی چې کور خدمت ولکئ، جامې انځل، لوښي انځل، وړاغږل. نو دې مسله کې علما اختلاف دی. ځینې جمهور علماو مذهب دا دی چې دا د ښځې خدمت چې دی دا خاون په ده باندې حق نشته دی، هسې تبرعا به کوي لیکن واجب نه دی. ولی وجه دا چې دا کوم عقد چې شوی دی د نکاح د عقد، نو په دې عقد د عقد په استمتاع باندې شوی دی. استمتاع دا شهواني فایده پوره کول په دې باندې شوی دی. دې عقد کې دا خبرې نه شوی دا به خدمتونه کوي او عقد مطابق چلیدل په کار دي. تر جمهور مذهب دی. د ځینې علماو مذهب دا دی چې نه، دا خدمت چې دی ښځه باندې دا حق دی. ځکه نصوصونه داسې معلومیږي. نبی صلی الله علیه وسلم فاطمې ته ویلي ته به داخل کې خدمت کې، علي رضی الله عنه ته ویلي چې ته به بار خدمت کې. او کله چې فاطمه رضی الله عنها هغه راله شکایت یې وکړو چې زه خدمت کوم او ما باندې تکلیف دی، ماله غلام راکړه. نو نبی صلی الله علیه وسلم فاطمې ته ونه ویل چې بس مه کوه خدمت. علي ته به یې ویلي چې ځان له غلام ونیسه، ستا او ده باندې حق نشته د خدمت. بلکې نبی صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې سکوت وکړ او نو پته ولګېدله چې دا خدمت ښځه باندې دا حق دی. اسماء رضی الله عنها چې د زبیر رضی الله عنه بیبي وه او د نبی صلی الله علیه وسلم هغه ښینه وه، نو هغه به وی دغه راوړل د خدمت به یې کوه، سر باندې به زړې مړي به یې راوړل د کجورو، د هغه چې کوم اسو هغه له به دغه ورکول او نور خدمت به یې ولګو. نبی صلی الله علیه وسلم به عایشې ته ویل یا عایشه اطعمینا هلم المدیه واشحذیها، ای فاطمې ډوډۍ راواخله، چاړه راوړه، هغه تیره که، دا وکه هغه وکه. ناولین الخمره، دا خمره چې کومه ده دا راواخله د مسجد نه. نو دا د دې دلیل دی چې دا خدمت چې کوم دی دا پې لازم دی. او نبی صلی الله علیه وسلم دا ویلی دی چې اتقوا الله فی النساء فانهن عوان بینکم، الله نه ویرېږئ دې زنانو باره کې، ځکه د تاسو سره وینځې دي. وینځه ورته ویلی شوې ده او وینځه باندې خلک خدمت کوي. عوان جمع د عانیه ده. لکه سلف ویلی چې النکاح رق فلینظر احدکم بمن یرق کریمته عنده. دا نکاح چې کومه ده دا یو وینځه جوړول دي. نو تاسو چا څه چې چاله چې خور لور ورکوئ نو ګورئ چا سره خپله خور لور هغه وینځه هغه جوړوئ. نو دا دلایل چې کوم دي دا دلیل دی د دې خبرې چې ښځه باندې خدمت د خاوند دا لازم دی. او څوک چې لازم دی هغه وی نه، دا کارونه تبرعا دي. تبرعا خبره دلته کې دا خبره نشه چې کوي دي لازما دا کار به کوي. لیکن بعض علما ویلي دي چې کوم ځای کې عرف کې خدمت و نو خدمت په لازم دی. که خدمت عرف کې هلته نه و نو خدمت په لازم نه لګي. زموږ د پښتنو کې سړی چې ښځه کوي نو عقد کې خدا خبره نه ذکر کوي، خو عقد کې عرف داسې دی چې عقد کې دا خبره وي المعروف کالمشروط دی که نه. عرف چې څه خبره وي نو هغه داسې دی لکه دا چې په شرط کړی شوی، شرط پې لګولی شوی. نکاح چې کله تړي د دې خبرې ذکر نه کوي، لیکن معروفه داسې ده چې دا ښځه جنه چې څوک کوي دا به دله خدمت کوي. دا له څه کوي پښتنو کې دا معروفه ده، عرف کې دا دي چې د خاوند خدمت څه کوي، د لیور بم کوي، د خسر بم کوي او د خواښې بم کوي، د اندریادو بم کوي. دونه پورې عرف دی. لیکن دغه عرف غلط دی. دغه کې اختلاف نشته چې د لیور په حق شته که نشته، هېڅ حق پې نشته. او دارنګه د خواښې په حق شته که نشته، هېڅ حق پې نشته د خواښې د خدمت. او د خسر په حق شته که نشته، هېڅ حق پې نشته دی. اختلاف په دې کې دی چې د خاوند په حق شته که نشته د خدمت د خاوند. نو دا پښتنو معاشره کې دا ظلمونه روان دي. الله نه دی ویرېږي دا خبره صرف د خاوند او د ښځې مابین کې د خدمت ده. دا نور اخوا چې کوم دي دا لیورونه او اندریندې او دا خواښې خسر د دې هېڅ مسله دا اتفاقي مسله د دې په حق نشته دی. لیکن دا نن ګور دې داسې نه کوي چې لږه
ما باندې حق نشته دی بس نه کوم، هغه د اخلاقو نه کار اخلي. که زندګي ځان له برابرول غواړي چې زندګي مې خوشحاله اخلاقو نه دې کار اخلي، که اخلاق دې کوي، د خاوند خدمت دې کوي، د خسر دې کوي، د خواښې دې کوي. خدمت حق پې نشته د خسر د خواښې، نو څه ګناه پکې نشته بلکې اجر پکې دی. نو مؤمنه زنانه چې کومه ده هغه دې همت اوچت همت والا ځان نه جوړه کړي چې خدمت وکړي، چې دنه کور کې خلک راځي نو د اکثر د مشکلات چې کوم دي په دې باندې ختمیږي. او خواښیانو دا پکار چې د الله نه ویریږي، د سره ستا حق ته خدمت نشته دی نو د باندې جبر او ظلم دا کول نه دي پکار. ځکه دا خواښیانې چې دي نو دا جبر پې کوي په رنګیانو باندې. او بله دا ده چې دا غټ مصیبت دی چې خواښې دا نه برداشت کوي چې زما زوی چې کوم دی دا د ښځې زما د زوی او د دې ننګور هغه ترجیح زما زوی د ننګور له ډېره ورکړي د ما نه، او یا دا زما ننګور چې کومه ترجیح د خاوند له ډېره ورکړي د ما نه. دا ضد دې نه اخلي، دا ضد اخیستل دا نه دي پکار. نو دا ظلمونه چې کوم دي دا افراط تفریط دا پرې معاشره کې شروع دی. نو خبره دا شوله چې ښځې او د خاوند په مابین کې د خدمت هغه اختلافي مسله ده. راجحه دار چې عرف ته بې واړوو او دې نه اخوا چې کومه ده د چا حق پې د خدمت حق پې هغه نشته.